الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو سلامونه، احترامات، ښه چارې. د کورمې د پښتني سیمې د ځوانانو نه هیله لرو چې په 22 تاریخ باندې په صدا مسوزو د فاروق احمد خان په حجره کې د عوامي نشنل ګوند د ملګرو لیکوالانو د څانګې د اړخ نه د باچا خان بابا د اونۍ په مناسبت باندې د یو غونډې تابیا شوې ده. دغه غونډه به په 2 بجې باندې د اتوار په ورځ باندې ترسره کیږي. د 20 جنوري نه زی په زی د باچا خان بابا د اونۍ په مناسبت باندې غونډې کیږي په هر سیمه کې. نو د کورمې په پښتنه سیمه کې هم زمونږ پښتانو ځوانانو ننګیالو دا غونډه را جوړه کړې ده. ان شاء الله موږ به تاسو سره پکې ګډون کوو. ممتاز اورغزی صاحب، ابراغر صاحب، ډیر نور نوموړي د دغه سیمې د خوشه پښتانه ادیبان شاعران دا به هم ګډون کوي. نو کوشش وکړئ چې باچا خان بابا زمونږ ستاسو د ټول 100 کلن تاریخ ویاړ دی. د هغې د قومي او سیاسي مبارزې نه ځوانان خبرول، ولس خبرول، دا زمونږ ستاسو د ټولو ذمهواري ده. نو هیله لرو چې دغه غونډې ته خامخا تاسو په 2 باندې د فاروق احمد خان حجرې ته ځان راورسوئ. په 22 تاریخ باندې په صدا مسوزو کې او د کورمې د سیمې چې څومره پښتانه دي ځوانان دي، د هغې نه موږ دا هیله لرو چې په دغه غونډه کې تاسو خامخا ګډون ورسره وکړئ. ډیره مننه.